موږ سره بس شریک دي کتونکو سره نو یو شعر به ورته ډالۍ کوو وي ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ کړه ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ کړو اوبه یخې وي واپس مې ته راټوپ کړه. دوی د دغه د وجې دا ویډیو نه وکړي چې یاره موږ د یا پی ټی آی ومنو یا دې نه منو. سیاست دی، سیاست کې سوشل ورکر ګوتې نه وایي جي. موږ که کومه ویډیو زموږ د ټیم زموږ د ملګرو کړې وه نو په هغې باندې زه معذرت غواړم. اول تحقیق کوئ بیا چې کوم دی تنقید کوئ. څنګه یې دانیاله؟ خیر دی. وخت یې ښه تېرېږي؟ ښه تېرېږي. لاړې وایرل شو یا؟ بس څه وګڼو. ښه فیصل مسجد کې وي دا ریکارډینګ د نه څنګه وشو؟ د ځان نه مې شاعر جوړ کړی وورلم. ټرېلر درکې شته دی روزي به دې میدان ته که نه؟ نه ما ویم چې ته پلار ولیدي او وی کتلې وی خبر څنګه شو؟ بس کلي ته چې لاړم بس چکر مکر ته تللي وه چې رالي بس ستوماني خو یې لوي نسته. ولې نه. ګرانو مینوالو تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر د زره محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندي اشنهار ټي وي. نن راغلی یم باغچې ته او په باغچه کې ولاړ یم. نن هم دغه پروګرام مظاهر اساس کړی دی د چا سره م اساس کړی دی او په څه توګه م اساس کړی دی. نن چې کوم دی زما سره یو ماشوم ټیلنټ ځوان موجود دی چې په لږو ورځو کې یو نوم یو شهرت یو عزت ترلاسه کو. څوک دی را سره ورځو موږ سره اوسئ. قدرمندو ما سره دانیال ماشوم موجود دی. دانیال ماشوم نه به یو څو خوندورې خبرې اورو، مذاق به کوو، ګپ شپ به لګوو. قدرمندو دوی یو څو ورځې مخکې کومه ویډیو چې کړې وه نو هغې کې به تاسو کتلي وو چې په دوی باندې تنقید شوی او هغه تنقید چې کوم دی دوی د دغې د وجې دا ویډیو نه وکړي چې یاره موږ د یا پی ټی آی ومنو یا دې نه منو. سیاست دی، سیاست کې سوشل ورکر ګوتې نه وایي جي. موږ که کومه ویډیو زموږ د ټیم زموږ د ملګرو کړې وه نو په هغې باندې زه معذرت غواړم چې په دغې ویډیوګانو باندې اول تحقیق کوئ بیا چې کوم دی تنقید کوئ. قدرمندو زه به د دانیال ماشوم نه وړوکی ماشوم دی په دې نه چیتو پیتو باندې په دونه قصو باندې نه دی پوهېږي. موږ به د دانیال نه دغه تپوس کوو چې دا تعلق ته کوم ځای سره ساتي، میډیا ته څنګه رالی، دغه پروګرام یې څنګه وکړو، چا سره یې وکړو، د کوم ځای کسانو. دانیال زویه اول درته په خپل پروګرام کې سلامونه نیکې ښې ویم. وعلیکم السلام. څنګه یې دانیاله؟ خیر دی. وخت یې ښه تېرېږي؟ ښه تېرېږي. لاړې وایرل شو یا؟ بس څه وګڼو. ښه نو هېڅ هم مه کوه خو داسې ده دانیاله چې د اسلام آباد نه تا پسې زموږ دغه ملګرو ټیم راغلی دی او تا نه چې کوم دی دلته یو پروګرام ریکارډ کو او ته یې راوستلي او ستا هم ډېره مننه کوم لوی سړی شي چې دونه د تکلیف دې وکړو د دوه سرو نه راللي. اول ما ته خپله پوره نامه د کتونکو سره شریکه کوي. زما نوم دانیال. او د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ دوه سرو. دوه سرو سره تعلق ساتي. دغلته خو تاسو په فیصل مسجد کې وي دا ریکارډینګ د نه څنګه وشو؟ دا بس میډیا والا رالو بس یو شعر پکې ووایه. رالو که ورلې هغوی ته خو ستا پته نه وه چې یاره دا شاعر دی؟ بس پته نه وي بس د ځان نه مې شاعر جوړ کړی وورلم. ښه دا ټیلنټ چې کوم دی نو ستا د وړوکوالي نه لکه د وخت نه چې کوم دی ته وایې چې یاره زه یو شاعر ساز شم که نه یو فني مزاحیه لکه څنګه چې نن سبا زه وګورم میر اوس دی یا داسې نور کوم کامیډي چې کوي څوک نو د هغوی شانتې ځان سازول غواړي که نه دا هسې بس یو خبره د ذهن له راغلې و هغه بس یو خبره مې ذهن له راغلې بس ورومې شته. مخکې دې څه خیال دی ټریلر درکې شته دی روزي به دې میدان ته که نه؟ نه ما کور مسلې دي. د کور مسلې دي. داسې کار دی ویم چې ته پلار ولیدي او وی کتلې وی خبر څنګه شو؟ بس کلي ته چې لاړم بس چکر مکر ته تللي وه چې رالي بس ستوماني خو یې لوي نسته. ولې نه. ښه پلار ته چې کوم دی زه دغه ویم د دوی زمونږ که چېرته دا پروګرام ګورو دوی والد صاحب ته ویم چې دا ماشوم کوم دی دا ټیلنټ باچا دی دا پرېږدئ نن د سوشل میډیا زمانه ده او دغه ماشوم چې کوم دی غلط کار نه دی کړی چېرته په چا باندې بلیم نه یې لګولی په چا الزام نه یې لګولی. نو زما دا خواست دی دغه والدینو ته چې چا په بچو کې کوم ټیلنټ وي هغه را څرګند کړي
کوي نن چې زمونږ د ملګري کوم زمونږ د ملګري دوی چې ګرځي دغه نوی ټیلنټ دغه زمونږ کول چې کوم دی دغه رابیداري چې په هغوی کې څه ټیلنټ وي هغوی هغه سایډ ته لاړ شي ولې چې انسان ځان له یو فیلډ خوښ کړی چې یاره زه به دې فیلډ ته ځمه زه به په دغه باندې وایرل کېږم یا به زما په دغه باندې ژوند تېرېږي نو کتونکو چا کې چې کوم ټیلنټ وي موږ سره رابطه کولی شي موږ سره کانټیکټ کولی شي زموږ پېښور پوینټ پیج ته لاړ شئ سرچ کړئ وګورئ ښکلي معیاري پروګرامونه راوړي کتونکو ما سره دې وخت کې یو بل ماشوم موجود دی چې هغه د دانیال د ترور زوی دی نن به هغوی نه دغه یو څو تپوسونه کوو څنګه یې زویه خیر شکر ستاسو نوم څه دی زما نوم دی جی ملک امان ها د ترور زوی که د ماما زوی زه دره ماما زوی ها موږ سره به څه شریکې دي کتونکو سره ما یو شعر به ورته ډالۍ کړو کتونکو وي ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ که ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ که اوبه یخ وي واپس مې ته راټوپ که واه واه زبردست تاسو خانداني شاعران وئ که څنګه نه دا لږ معقول دی ده به کلي کې معقولي کوله نو دې چې هلته تلو دا له خپل عمر نه یو دوه ګوتې ځای دی نو بس دله مونږ وي ورشه نو دله مونږ وي ته بیا په سبا داسې خبرې نه شو کولی چې مونږ ته ځان دغه کې چې دې ورغ هغه د په رښتیانو دغه شان شعر وي او مشهور شو ها لکه دا هلته فیصل مسجد کې تاسو سره وو او جی دا مونږ سره دا خو اوس یو برانډ دی که نه خلک اوس تصویر مسویر وباسي نو قارېږي خو ته نه نه سر په څوک پورې کچره کې څوک ته 100 روپۍ والا یو تصویر څوک ته 200 وال دی په هغې کاري دا صحیح ده مهرباني کتونکو دغه و نننی پروګرام زموږ چې تاسو وکتو دغه مزاحیه پروګرام و د تنقید نه بار پروګرام دی ولې چې ستاسو په مخونو باندې خندا راوستل زموږ دغه یو مقصد دی چېرته چې مو ښاد خوشحاله و آباد اوسئ د لوی الله په امان